د امریکا لخوا څخه پاکستان ته د افغان مهاجرینو په اړه تازه اخطار څنګه ورکړل شو او بلخوا افغانان د پاکستان له کوم کار څخه او ولې سر ټکوي. ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر په خپلې اونیزې خبري ناسته کې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت تم شو او له اسلام آباد یې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته په کتو دی دوی بیرته نستنوي. هغوی په خپلو خبرو کې په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو افغانانو د ساتنې پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل موږ به د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیان وهڅوو چې د افغانستان بد وضعیت ته په کتو سره د کډوالو د نستنولو مشورې ته درناوی وکړي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا څو ورځې وړاندې د پاکستان د ایالاتونو او سرحدي سیمو وفاقي وزارت په پاکستان کې د راجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مې میاشتې تر 13 نیټې پورې وغځوله، خو بیا هم هره ورځ د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له پاکستانه د جبري ستانه کړل شوو افغان کډوالو شمیرې خپروي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نن ویلي چې 13 ورځ 248 تنه افغان کډوال د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو په جبري توګه له پاکستانه راستنه کړل شوي دي او د دغه وزارت د یو بل خبر له مخې 40 سرپرسته ماشومان هم چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو هیواد ته ستانه شوي دي. له بل پلوه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه افغانان د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو د پناه غوښتنې لپاره په ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. ډېری دغه افغانان د کډوالۍ بهیر له څوکوالي شکایت لري او بله خبره دا ده چې پاکستان ویزو ته هره ورځ زرګونه افغانان اپلای کوي خو ویزې رد کیږي او د هر رد شوي ویزې بدل کې کم تر کمه 1000 افغانۍ د پاکستان حکومت اخلي او بلخوا د ویزې د نه راتلو له وجې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.